ټولو خویندو ورونو ته سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول راته روغ او جوړ یای او د عزت جامې مو په تن باندې وي. بنډار دی ډیوه جان سره. ډیوه جان به لږ وخت کې هغه به هم راشي او څه کوم لیدونکي دي هغه به هم راشي. د لایف څخه خوند واخلئ او امید لرم یو بل ته سپکاوی ونه کوئ، ځکه دا لایف دی او لایف ټوله دنیا ګوري. د یو بل خور او مور دا شي نه مه یادوئ، همیشه د یو بل احترام وکړئ. سالمه یو ټول حق لري. سلامونه ډیوه جانې. السلام علیکم. وعلیکم سلام ډیوه جانې. لږه ستونزه وه لکه چې تا انټرنیټ کې شاید موبایل کې څه ستونزه وه. زه نه پوهېږم چې څه خبره وه، خو بس اوس د دې وشوله. دا لکه T20 ورلډ کپ حساب د دې نه هم جوړ شو. نه، ما غوښتل اصلا چې دا زما او تاسو پروګرام په خپل پیج باندې شیر کړم، نو دغه ما ارڅ ما کول چې زه څه رقم د شیر کړم، نو دې په خاطر باندې ما ته لږ ستونزه وه. ما غوښتل چې زما مینوال هم زما په فیسبوک باندې چې دي هغوی هم وګوري. ماشاءالله دا به اوس ګورم ټول به راځي. د کمنټس دي هغه به هم راخلو، د دو چې کومه حق وینا کوي، بعضې خلک سپینې خبرې کوي، دا به هم راخلو انشاءالله. او موږ چې کله د موږ دواړو کوم خپل نظرونه دي، د یو بل نظر دی، هغه به هم انشاءالله اخلو انشاءالله. بس اخلو. دا خو T20 ورلډ کپ ما سره د نږدې نه وکتلو، زموږ چې هغه انټرویو هغه هم الحمدلله ډېرو لیدونکو وکتله. تا به م امید لرم د T20 ورلډ کپ نه خوند اخیستی. خو اولنۍ چې کومې سیالۍ وې، درې سیالۍ په هغې کې موږ دوه وګټلې. خو تاسو چې کله وروسته راغللی، امید لرم چې په خفګان نه زمونږ دپاره خو ډیوه جانې دغه د ویاړ خبره ده چې زمونږ لوبډله په T20 ورلډ کپ کې ولوبېدله په دومره سختو شرایطو کې. دا زمونږ دپاره د ویاړ خبره ده. دا خو زه ډیره خوشحاله راغلی یم. اول خو په دې خوشحاله شم چې موږ وشوم که تاسو سره ووینم، ټول مینوال هلته ووینم، همدا رقم لوبغاړي مې ولیدل. نو زما دپاره یوه ښه تفریح وه دا چې افغانستان د بیرغ مې ولیدله چې په نړیواله توګه باندې هلته په تلویزیونو کې ښودل کېدله او راپه کېدله. نو دا زما لپاره ډېره زیات د ویاړ خبره وه. تاسو مې چې ولیدل چې د افغانستان بیرغ هم په ځان لګولی وه، نو زه درغلم او زه حتما باید د دوی سره ووینم او د دوی نه به مننه وکړم. نه قربان الله مو عزت وکړه. زه خپله تاسو په لیدو باندې هغه نور کوم لیدونکي چې راغلي وه د UK نه، د هغو په لیدو باندې خوشحاله شوم. او بیا چې کوم زمونږ مسافر دي په UAE کې اوسېږي، هغه ډېر زیات مینهناک خلک دي. د هغو هغه مینه زه کله هم نشم هېرولی. ډېره زیاته مینه یې ما ته راکړله وله. تقریبا دا 3 هفته د پاسه 3 هفتې مې ورسره تېرې کړلې. ولا داسې په سر باندې وګرځولم، دومره مینهناک و. که هغه د لر و که د بر و، ټول ډېره زیاته مینه ټولو راکړله. دا خو ډېره ښه خبره وه. درته ووایه چې بیا تاسو څو شپې نورې تېرې کړلې وروسته د ورلډ کپ نه نورې څو شپې مې تېرې کړې؟ زه خو په همغه ورځ باندې حرکت مې راوکړله. ورلډ کپ چې په 9 تاریخ باندې ختم شو، زمونږ چې کوم میچز و په 9 ختم شول. ما بیا په 10 تاریخ باندې حرکت راوکړلو. په 10 راغلم، دلته اوس کرنټین یم په هوټل کې. نو دلته اجازت نشته، هیچاته اجازت نشته. بس دلته به یو 14 ورځې راته یادې کړي دي. خو زه ډېر خوشحاله یم. ما حکومت ته وویل چې زه دا 14 ورځې دلته نشم تېرولی. نو په دې خاطر چې زړه مې ډېر زیات تنګېږي. زما همیشه دا یوه پوښتنه وه چې دغه رنګونه په ځان باندې وهئ که نه، د دې پاکول څومره اسانه دي؟ یاره ډیوه جانې، زه یو خبر درته وکړم، لګول یې هم سخت دي او پاکول یې بیا د هغې نه ډېر ګران دي، ډېر زیات. دغه یو پوښتنه به راوالو، هغه نور دلو زرو وایي چې ما یو شعر لیکلی دی د شاهفاروق په اواز باندې. ورور هغه شعر شوی دی او که نه دی نشر شوی دی، کرکټ په اړه باندې لیکلی دی چې هغه نشر شوی دی. تا ډیوه جانې دغه پوښتنه وکړله اول وخت کې چې کله زه دا رنګ لګوم، نو کله به چې میچونه په 2 بجې باندې و، نو زه به تللم دغه رنګ والا ته په 5 بجې وباځېدم. نو د موږ چې کوم دغه ملګري و ډله به وه، د موږ خو افغانان دي، مینه لري. افغانان به لیدو ته راتلل، عکسونه به یې وباسل. نو هغه ټول مینه لري. نو دغه 5 بجو پورې موږ خوب نشو کولی. په څه کم 5 بجو باندې اذان کېدلو، بیا به موږ لمونځ وکړې، ملګري به شولو، بیا به لاړو دغه رنګ والا ته. نو ځکه چې په 2 بجې به چې کله میچ و، نو 2 میچونه په 2 بجې شي وو، که 3 میچونه په 2 میچونه په 2 بجې شي وو. نو هغې ما خوب نه و کړی، نه مې د ورځې کړی او نه مې د شپې کړی و.
بیا به چې 5 بجې لاړو تقریبا 6 بجې به ورسېدو 6:30 به ورسېدلو. نو د انرژي به کومه شوله د خوبونه به نه کوله د په ګرام کې خو ډېر انرژي درلودله هم به بس د موزیک به نه ولګېدله موږ به ستاسو انرژي لیدله. والله بس الله تعالی په مونږ کې نور انرژي پیدا کوله. دا یو جوشي دا یو جذبه د وطن سره د وطن هغه خلک مونږ را په یاد کو. دیو جانې زه ګراوند ته تللم په اولني میچ کې یو پوسټ چا کړی او که چېرته نن افغانستان لوبډلې دغه لوبه وګټله نو یو مور خیرات ایستلی و. ولا هغه ما سترګو نه ورته اوښکې لاړلې. ما ګورې دغې مور مینې ته ګوره دغې مور په خاطر مونږ باید نور هم لوبډله سپورټ کړو چې دومره دغه زمونږ افغانان میندې چې دي دا وطن سره دومره مینه لري. نو ولا ما به خوب هم نو کړی بیا تقریبا 4-5 غنټې به زه هغه رنګ والا ته ولاړم هغه به رسم اچولو هغه رسم په ډېره سخت اچول کېدلي. بیا به چې کله رسم واچولو رنګ به ختم شو نو هغه به یو سپری مګله سپری ډېره زیات سوځېدلی انسان داسې سوځي که نه انسان. ما ملګرو ته وویل دا ما سوځئ نو هغو به دا سپری نه مګله نو هغوی وویل وینا سوځول به نه کوي. نو هغو چې کله ما ورته وویل دا داسې کار دی دغه سپری چې کله ومږئ نو دا د رنګ نه وي وي مونږ ومږو تاسو هم ومږئ دا سپری ورباندې واچوه. نو هغه کس پاکستان و نو چې کله سپری ورباندې واچولو هغه وی دا خو سوځي. ما ته وایي دا وجود دې نه سوځي. ما ورته ویل چې تاسو دومره دا لږ ځای سوځي نو د ما وجود ته بیا سوچ وکړئ چې ما وجود به څومره سوځي. نو دا ما هغه د خپل ولاکه وجود خاطر نه کوم. تقریبا 2010 نه نیولې تقریبا 14 کالو هم 2010 کې پلار مې هم سپورټ کړی فیملی هم سپورټ کړی مرونو ټولو کورنۍ ټولو سپورټ کړی. تر اوسه پورې که زما وجود درد کوي که د وجود مې هر ځای درد کوي هغه یو الله تعالی ته پته وي. ولا سختۍ مې په ځان تېرولې هر څه سختۍ زه په ځان تېروم. ان اوسه پورې ګورې زه رسمي اعلان شوی ما خو نور معلومات الله تعالی ته چې په زړه انسان څه تېرېږي خو خیر وخت راځي. او ان شاء الله اوس د دې نورې لوبې هم د کرکټ کېږي ورلډ کپ راځي استرالیا کې ان شاء الله ایشیا کپ راځي دلته به هم تاسو تیاری نیولی وي. ایشیا کپ هم را روان دی ان شاء الله او ټي 20 ورلد کپ هم را روان دی. د ایشیا کپ او د ټي 20 ورلد کپ کې دومره وخت برک نشته ځکه هغه وخت کې به کېږي. ټي 20 ورلد کپ چې دی هغه په استرالیا کې کېږي او که چېرته دغه کورونا همداسې شروع وي نو شاید د هغې ځینی کوم بل ملک ته واړوي ځکه استرالیا او نیوزیلینډ کې اوس کورونا ډېره زیاته شروع کړې خو بیا هم تقریبا یو کال پاتې دی. او بیا چې اسیا جام دی هغه هم ټي 20 دی هغه په دوبۍ کې دی په یو ای کې دی شارجه کې به هم کېږي ابوظبي کې به هم کېږي او دوبۍ کې به هم کېږي. ډېر ښه دلته خو زه خو رحیمه زه ستا هغه ګورم مینهوال ډېر زیات مینه درکوي ډېر ښکلې پوښتنې درنه لري خو زیاتره سلامونه ورکوي د دوی ټولو ته سلام علیک وي. ستاسو خبره مخکې وکړه که چېرته دوی څه پوښتنې لري نو کولی شي هلته په کامنټ کې ولیکي موږ به یې ورته ځواب کړو. بالکل څومره مینوال چې هم دي که زما نه پوښتنې لرئ که د ډیوه جان نه پوښتنې لرئ تاسو کولی شئ چې هغه خپلې پوښتنې موږ سره شریکې کړئ. ما خو خپله ډیوه جانه چې هلته ولیدل زه خو خبر نه وم چې ته راغلې ځکه ما سوشل میډیا به کاروله خو سوشل میډیا ته زه ډېر تللم نه. نو کله راته هغه ورور وویل چې موږ سره یوه مرکه کولی شي ما وویل وایي نه په دواړو سترګو ما که خیبر ټي وي والا دی ډیوه جان چې کله زه پاس درغلم په واتساپ باندې پلیز کال مه کوئ. نو زه چې کله درغلم تم پاس ولاړه وې نو پاس چې کله ما ولیدلی تاسو ولا زه خپله په لیدو خوشحاله شوم. تاسو د هغې میچ نه مخکې میچ کې موجود وئ خو ما نه وی لیدلی تاسو ویډیوز هغه پکچرز هم اچولي وه خو ما نه وی لیدلی. ما وی که نورې رسنۍ دلته نه دي راغلي دي ټي 20 ورلډ کپ ته نه دي راغلي ما خپله غوښتل افغانستان کې چې کوم رسنۍ زموږ خبر اعلان و هغه هم باید راغلی وی ځکه د پاکستان هم خبر اعلان راغلی و د انډیا هم راغلی و د نورو ملکونو ته هم راغلی و. دا یوه ښکلا ورکوي ټي 20 ورلډ کپ ته دا یو ښکلا ورکوي د افغانستان. خو بیا هم زه خپله ډېر خوشحاله شوم ځکه تا سره مې ولیدل هغه بل ورور سره مې ولیدل ځکه ما ته هغه کمی محسوس نه شو کله تا سره ما ولیدل کله ما راشد خان سره ولیدل په دې اخره کې نو خپله د ما بیا زړه خوشحاله شو ځکه ما
هغه احساس ونه کې چې زه ځان ته یم دلته. افغانانو ښه مینه راکړله، افغانانو ماشاءالله ښه مینه راکړله، خو د نورو ملکونو چې کوم کسان راشي بیا هغه بیل خوند کوي یا د خپل ملک نه راشي او بیا نور خوند هم کوي، هغه ښکلا T20 ورلډ کپ ته ورکوي. عین که تا کتلې ملي سرود کې ته هم راواغستې، موږ هم راواغستو، نو ښکلا ورکوي. د T20 ورلډ کپ ښکلا ورکوي. تا افغانۍ جامې اچولې او په سر د خسته ټیکري اچولې، ډېره ښکلا یې ورکړله. ډیره مننه. زه اصلا راغلی وم صرف همدې لپاره چې تاسو په تلویزیون کې چې ولیدلی چې څنګه ښه ښکلې ښکارېدلی او بیرغ هم رپوله، د زړه نه ډېر زیات خوند راکړله. ما ویل زه خپله راړنګ شم، نو دستي مې تصمیم ونیولم او زه ځمه چې هم خپل هغه ټیم سپورت کړو او همدا رقم هغوی هم خوشحاله کېږي چېرته چې ډېر افغانان د بهره راشي دوی ته ریسپکټ ورکول کېږي. نو ما چې تاسو سره راته ولیدل زه هم ډېره زیاته خوشحاله شولم. نو تاسو موږ باندې حق دی دا چې ما در سره ولیدل، دا حق دی تاسو. همدا رقم رشید خان چې تاسو راملمه کړی تاسو حق وه، نو تاسو به ډېر څه شوي وای. نو دا چې تاسو زه او دومره په ځان باندې سختي لګوئ او دا رنګونه لګوئ او دا په تلویزیون کې ښکلي ښکاري، دا کېدای شي چې په تلویزیون کې موږ ته تنها موږ ګورو ورته او څو دقیقې خوند خلو، مګر هم تاسو څومره خپله هغه اضافه خپل کوشش کوئ، دا ډېر زیات مهمه خبره ده. ډېره زیاته مننه ډېوه جانې، الله پاک دې خوشحاله لره. دا یو لیدونکي پوښتنه کړې ده د ما نه، وی راتلونکو کې ته کولی شې چې سپین بیرغ وتښتې. وګرانه سپین بیرغ موږ همیشه عزت کوو، موږ افغانانو د نورو ملکونو د بیرغ عزت هم کړی دی او سپین بیرغ کې کلمه ده، موږ همیشه د سپین بیرغ عزت کوو. موږ د بل چا د بیرغ بېزتي نه ده کړې، نو موږ همیشه عزت کوو. او پاتې شوه د بیرغ مسله زموږ مشران خپله ښه پوهېږي د موږ ګران افغانستان به جوړېږي. دا د پاکستان یو کس یې تپوس کړی افغانستان به جوړېږي، موږ به افغانان به یو موټی کېږو. زموږ چې دا کوم نوی نظام دی اول انشاءالله نړیوال ښه په رسمي توګه وپېژني، بیا د هغې نه پس چې موږ په رسمي توګه وپېژنو زموږ ملي بیرغ به دو موږ سره مني، دو د افغانانو په خوله باندې مسکا راولي، دو نه غواړي چې افغانان خفه شي. ګرانه دا ستا جواب. دا سپین بیرغ هم چې دی زموږ تاسو کلمه په لیکلې ده، لکه تا چې ووایي موږ به ورته احترام کوو، مګر هم زموږ تاسو بین المللي بیرغ چې دی چې کوم بیرغ باندې موږ تاسو په ټوله دنیا کې پېژندل کېږو هغه هم د 3 رنګه بیرغ دی چې په دې بیرغ باندې موږ د زړه نه ویاړو. همدغه دلیل و چې زه د لندن نه پورته شوم راړم یو ته صرف چې وشمه کړای چې خپل افغانستان ټیم ته موږ تاسو سپورت ورکړو او دو په خاطر باندې چې دا یګانه ځای و چې موږ پس ډېر وخت وروسته موږ خپل بیرغ ولیدل چې په تلویزیون باندې ښکاره کېدله، نو هغه د یو خوشحالۍ بیرغ دی. همدا رقم ډېر دیدنۍ هم موږ تاسو تېرې کړي ده موږ د بیرغ ته لاندې، خو همدومره خوشحالۍ هم ورنه لیدلي دي. نو ورته چې دغه بیرغ ته سپورت ورکړو او کار باید موږ تاسو ورته وکړو. د دې بیرغ دپاره زه چې کله اوله لاړم په 14 روان شوم، په 18 د اکتوبر ورسېدلم. په 22 د اکتوبر ما خپله په ټیک ټاک اعلان وکړ چې څومره هم زموږ افغانان دي را دي شي اتصالات پارک مې ورته یاد کړې. ما خپله سوچ کولو زموږ د افغانان دي مینه لري تقریبا 2 یا 300 نفر به راشي، بخښنه غواړم 2 یا 300 نفر به راشي. نو کله چې زه هغه اتصالات پارک ته ملګرو سره لاړم، بعضې ملګرو ته مې وویل راځئ تاسو هم لاړ شئ. نو هغو پروګرام و د رباب منګي پروګرام و زما لپاره جوړ کړی. ما ورته وویل دا به زه داسې کار وکړم، ما ډوډۍ وخوړله، د دې نه مننه، زه ځم دا کوم مینوال د ما اعلان کړی دی دوی به انشاءالله ملي بیرغ سره راځي، زه هلته ځم. نو بیا دوی موږ ته ووایي ښه ته لاړ شه دومره کسان به نه راځي. نو زه چې کله په لاره باندې وم ما یوه ویډیو وکتله سیل شروع وی رحیم صدیقي راځي. ما زه چې کله د پارک ته ننوتم 4-5 نفره وو، نو ما ته معلومات نه و چې خلک شاته دي، چې یو دم را منډې شولې او زه پکې بیخي ورک شوم. زه پکې بیخي چا په دې ځای موچې کولم د خوشحالۍ نه، چا په دې ځای موچې کولم، دومره موچې شوم ټول. نو ما کله هغه خپل ملي بیرغ وکتلو، د هغه افغانانو مینه مې وکتله، د هغه افغانانو هغه اتفاق مې وکتلو، نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې وکړ. تقریبا 1-2 غنټې مې ورسره تېرې کړې، ما هم خبرې وکړلې، نور ورونو هم شاعري وویله. هغه ټول چې کوم مسافر و هغه ما وهڅول چې تاسو راشئ ګراوند ته سره د ملي بیرغه، راځئ دغه خپل چې کوم اتلان دي په سختو شرایطو کې را رسېدلي دغې ځي پورې راځئ دا سپورټ کړو. هغه ټولو مسافرو ما سره وعده وکړله چې بالکل موږ به راځو. ګورئ دا مسافر بیچارهګان چې دا خپلې خوارۍ مزدورۍ ته لاړ دي، په ډېرو سختو شرایطو کې دو هم راغلي دي ګراوند ته او لوبډلې سپورټ کړي. خاصه توګه مننه ترنه کوم ډېوه جانې. بیا یې ولوبه نه وه، د هغې نه پس بیا مې یوه بله غونډه بلې جمعې ته ونیوله پالین کې.
نو الدم ډېر ټنګ ټکور الدم وشو. بیا زمونږ سبا ته اغېز پاکستان میچ و، ټول مې واڅول او پاکستان میچ کې تقریبا 90% زمونږ افغانان راغلي وو. دومره ډېر ملي بیرغونه راغلي وو ماشاءالله چې ټول ګراوند یې نیولی. په دې باندې ما ته اخطارونه هم راغلل چې رحیم صدیقي تا دا کار کړی دی او دا ښه کار نه دی شوی او تا خلک را پاڅولي دي. نو ټول ځینې ملي بیرغونه نیولي دي. نو ما خپل اوله چې کله زه تللم ما خپلې مورکۍ ته وویې، مورکۍ مې ژړل، وایي ته مزه تا به څوک مړ کړي، تا سپینې سپینې خبرې کړي. ما ورته مورې مې الحمدلله تقریبا 6 زامن لري، مې 6 زامنو کې که دا یو په وطن قربان شي پروا نه کوي. مې زه خپل سر نه تېر یم. نو اول لا پسې کور کې چا نه ژړل، بیا چې کله مې دا خبره ونه کړه نو زه لاړم روان شوم. مې مه ژاړه. نو هغې ته مې وویل نو زه چې کله به دوبۍ یا شارجه دې ځینو کې به نو مور به مې ډېره وارخطا وه چې څوک دې منډه کړي څوک دې منډه کړي. ما ورته وویل مورال دا افغانان دي. نو خطر بیا هم و. نو ما هغه خپل خطر په سر باندې منلی و. ما وی چې ملي بیرغ به راوچتېږي او ملي بیرغ به افغانان ځلوي. او الحمدلله هغه افغانانو نن سبا تعلیم کړی دی وجانب، تعلیم یې کړی، زموږ افغانانو پرمختګ کړی دی، ویښ دي. دا پخوا زمانه نه ده. اوس که چېرته د ملي بیرغ، ملي سرود او دغه نجونې چې زموږ کومې خویندې دي دوی ته تعلیم زمینه برابره شي، افغانستان به ډېر زیات پرمختګ وکړي، نړیوال به په یو ښه نوم باندې وپېژني او کرکټ به زموږ ډېر پرمختګ وکړي. کرکټ کې زموږ ډېرې ګټې دي. که چېرته زموږ کرکټ پرمختګ کوي موږ نړیوال نور هم پېژني. نیوزیلینډ اوله چا دومره نه پېژندو، زه نیوزیلینډ کې وم چا دومره نه پېژندو، افغانان نه پېژندو. همدې کرکټ له امله یې اوس وپېژندلو، همدې کرکټ له امله افغانانو ډېر کرکټ له امله وپېژندو. همداسې ده رحیمه. زه فکر کوم چې بیرغ یو سمبول دی زموږ تاسو د افغانانو چې موږ تاسو ټول یو ځای کوي. زه خو خپله د زړه نه ډېره زیاته مینه ورسره لرم. زما سره که چېرته هر چېرته ځم، که چېرته په موټر کې وم، که په سفر باندې وم، زما سره زما خپل ملي بیرغ همیشه زما سره شته وي. نو زه فکر کوم چې دې دپاره تنها ما او تا نه چې د څه ځوانان چې دي که په وطن باندې رښتیا د زړه نه مین دي باید د خپل بیرغ په هر ځای کې چې امکانات لري او کولای شي دوی باید هغه د موږ تاسو بیرغ باید تاسو وشي کړئ چې که په بین المللي توګه وي، که په یو وړوکي محفل کې، په هر ځای کې چې وي کوشش وکړئ چې خپل بیرغ افغانستان بیرغ در سره همیشه وړئ او هغو ته عزت ورکوئ. دا د دې په خاطر باندې چې موږ تاسو وطن کې ډېر زیات جګړې تېرې شوي، مشکلات هم لیدلي دي. نو زما فکر سره چې دغه هغه زموږ تاسو باندې زموږ تاسو بیرغ حق لري. نو دا ډېر خلک به کېدای شي راشي او دې وطن ته راړ بشي، مقصد زموږ تاسو ملي بیرغ هېڅوک نشي بدلولی. مننه ډېوه جانې. یو ورور بل پوښتنه کړې وه، هغه وویل چې تاسو دغه سفرونه کوئ د افغانستان د ملي احساس دپاره، تاسو دغه پیسې ولې غریبانو ته نه لیږئ؟ ګرانه که زه یم، که ډېوه جانه ده، که نور خلک دي، که سفرونه کوي، پیسې لګوي، خرچې کوي، ګرانه هغه د موږ د زړه نه الله تعالی خبر دی. زما د زړه نه، ډېوه جانې د زړه نه، د نورو افغانانو د زړه نه چې هغه غریبانو سره مرسته کوي که نه کوي. نو خلک دا نه کوي چې مرسته وکړي، راشي په سوشل میډیا کې 4-5 بوجۍ وړه شیر کړي، 4-5 بوتله غوړي شیر کړي. دا ګرانه ثواب نه رسېږي. دا کوم ثواب رسېږي؟ هغه خلک د نوم دپاره مرسته نه کوي ګرانه. مرسته خلک نوم دپاره نه کوي چې زه نوم دپاره مرسته وکړم، یا ډېوه جانه نوم دپاره مرسته وکړي، یا بل کوم خبریال وکړي، یا بل کوم مبارز وکړي. دا نه قبلېږي. موږ باید پټ په پټۍ وکړو دا کارونه. چې چا هم کړي الله تعالی دې ورله ډېر عمر ورکړي، الله تعالی دې ورله نورې هم ورکړي. ټول یې کوي، د زړه نه یې کوي. څوک خو راځي په سوشل میډیا کې خو نه شیر کوي که نه ګرانه. دا ستا جواب. بل کس تپوس مانه کړی دی چې رحیم صدیقي په دومره هیوادونو کې ته څنګه لاړې نیوزیلینډ ته؟ ګرانه اول وخت کې چې افغانستان سقوط شوی و 1996 و 1992 هغې وخت کې زما فیملي راغلی وه نیوزیلینډ ته. په هغې وخت کې بیا زه 2011 که 12 و چې زه نیوزیلینډ ته راغللم. هغې کال کې بیا زه راغللم. دغه یو دغه ورور چې دغه خبره کړې ده چې تاسو د ولې غریبانو سره کومکونه نه کوئ، ډېر ښه پوینټ وه. خو زه به هم دا خبره ستاسو په تایید کې ورته ووایم. هغه کوم کومکونه چې موږ د غریبانو سره کوو همیشه هغه زموږ په زړونو کې دي. یو شی چې نیوکه همیشه کېږي که چېرته موږ د غریبانو سره مرسته کوو، که چېرته په سوشل میډیا کې صرف یاد هم کوو چې موږ د مرسته ورسره وکړله، چې باید ضرور نه ده چې باید یاده شي، په هغې کې هم نیوکې کېږي چې ولې تاسو یادوئ او ولې دا خبره کوئ چې تاسو مرسته ورسره وکړله.
که بیا یادوو یې نه بیا وایي چې ولې سفرونه کوئ او ولې غریبانو سره کومکونه کوئ. نو په دغه کې فکر کوم چې ځینې افغانان همیشه ما لیدلی دي چې ما ته هم میسیجونه رالیږي چې د سفرونه کوي یا د کوم خرچې چې کوي ولې غریبانو سره کومکونه نه کوي. موږ خپل کومک د غریبانو سره کوو او په دې باندې هم باید تاسو پوه شئ دا چې موږ ځو ګراوند ته ځو اول ته د خپل د افغانستان بیرغ موږ تاسو په لاس موږ نیسو او دا په بین المللي سټیج باندې موږ کوشش کوو چې دا وپیژنو دا هم دا یو خیرات نه دا یو خدمت دی چې موږ افغانستان لپاره کوو چې دا زه فکر کوم چې د هر افغان یو دنده ده چې دا کار وکړي دا د غریبانو سره کومک دا به موږ همیشه په خپل یاد کې ساتو همیشه په خپل دعاګانو کې به ساتو همیشه د موږ به نیت وي چې موږ د کومکونه ورسره وکړو ورسره کوو یاسمي دي چې څوک نه ورسره کوي خو خدای د افغانستان ته آرامي راولي چې غریبانان هیڅ اصلا کومک ته ضرورت ونه لري چې همیشه موږ تاسو وشو کړئ چې په هر ډګر کې په یو رقم ساویه باندې ټول موږ تاسو ژوند ولرو. عادل وروي افغانستان ته کله راځي؟ ګرانه افغانستان ته ډیر زر درځم. افغانستان ان شاء الله نوې نظام په رسمي توګه باندې پیژندل شي. زه او دیوجان په یو ځای درځو. شاید دیوجان مانه مخکې شي خو دا معلومات نه کیږي چې کله هم په رسمي توګه باندې پیژندل شو افغانستان د نوې نظام زه درځم. بل خبر درته کوم دا سوچونه کې یا زه نوې نظام نه ډارېږم یا مار ګورې ګرانه دوبۍ خو خطرې ځای دی. دوبۍ کې تاسو خپله ښه پته چې ښه خطرې ځای دی دا نه چې نه کېږي یو انسان چې کوم ځای ته سفر وکړي یا نیوزیلینډ هم خطر دی. هر ملکونو کې خطر وي هر ملکونو کې د هر چا لاس رسیږي. نو افغانستان خو زمونږ زړه دی او بیا زمونږ مور ده نو خپل د مور دیدن ته خواري او افغان غواړي چې لاړ شي. نو انشاءالله افغانستان ته ډېر زر او دا اوس شپږیزې ته تللم خو هغه ځنډ شوه. زه چې شپږیزې ته راغلم رحیم جان هم زما سره دي موږ دواړه په ګډه باندې ځو. نو زه دا وارې حتما هغه لکه دوی چې په خپل ځانو باندې بیرغ لګوي په خپل مخ باندې لګوم چې یو ځای راځو افغانستان ته سل پیسلو کې موږ درځو دا وطن زموږ وطن دی دا په موږ باندې آبادیږي او دا زموږ دنده ده صرف نه چې ما او رحیم جان به موږ درځو افغانستان ته زما هغه دا ده نیت دا دی ستاسو ټولو ته چې تاسو هر یو چې په هر هیواد کې چې هستئ امکانات ولرئ باید بیرته افغانستان ته راشئ او افغانستان موږ تاسو باید آباد کړو. په دې فکر کې باید نه وي چې والا طالبان راغلل بس موږ افغانستان به هېروو. نه هغوی زموږ تاسو لپاره ضرورت لري موږ باید راشو موږ باید وشو کړو چې هلته کار وکړو او خدمت وکړو خپل افغانانو ته. یو ورور د پاکستان نه پوښتنه کړې why you don't like Pakistan. ګرانه پوښتنه یې داسې پوښتنه ده که نه چې د دې جواب ته په خپل هم ځان ته ورکولی شي. که چېرته زه د کوم ملک نه نفرت نه کوم که چېرته ننګ شي په خپلو افغانانو باندې ننګ کوم که چېرته لوبډله شي د خپلې لوبډلې سپورټ کوم که چېرته بیرغ اوچتولي نو په خپل بیرغ به اوچتوم که ما باندې دلته نیوکه کېږي چې ته د خپلو افغانانو باندې ننګ کوې په خپلو مشرانو ننګ کوې په خپل بیرغ باندې ننګ کوې نو دا ښه کار نه دی. نو دا خو بیا ستاسو سوچ دی. بله خبر درته دا وکړم زموږ چې کله پاکستان سره ډیوجانې میچ و ټولو افغانانو نه او ټولو پښتنو نه ما ول دا خواهش وکړې ځکه ما سره له ګران دي د هغې بعضې خلک ما ټول نه دا خواهش وکړې خپلو افغانانو ته مې دغه پیغام ورکړې چې تاسو باید جنګ ونه کوئ ځکه موږ نړیوال باید په یو ښه نوم باندې وپېژني. هلته چې څومره هم پښتانه وو پنجابیان وو ټول رانه خوشحاله شو. ما یې دلته باید جنګ ونه کوئ ځکه که لږ چا ماته څه ویلی وی نو د موږ افغانانو بیا جنګ کولو. ما ټولو ته وویې که څوک مې ماته کنځل وکړي که رد بد ووایي که هر څه وکړي ما تاسو کلارې کښېنئ پروا نه کوي میچ دی میچ کېږي یو د امن پیغام به ورکوو. د هغې نه پاکستان والا هم ډېر خوشحاله شو. ما څه په ټیک ټاک کې ویډیو دي بیا چې کله موږ انډیا سره میچ و انډینز فینس راغلل موږ سره یې ویډیوګانې ډکې کړل د هغوی څوک مړ شوی مو نو هغه یې سي شیر کړې چې سي شیر کړې هغه کس ما هم شیر کړه نو په هغې باندې بیا ډېرې نیوکې وشوې چې تاسو ولې دو سره عکسونه ایستلي دو سره ویډیوګانې کړي دي دو ته هم بای بای ویلي دي. نو انډیا کې خو هم مسلمانان شته که نه اوس موږ مسلمان د بای بای نشو ویلی که پاکستان کې مسلمانان دي په انډیا کې هم شته په افغانستان کې الحمدلله ټول مسلمانان یو. بله یوه خوږه خاطره ده ډیوجانې زه چې کله سکاټلند سره میچ و زه راووتلم د میچ نه نو افغانانو په اوږو باندې کړی وم بس غېږ یې رانه چاپېرولې موچ یې رانه اخېستې. زما یو ملګری دا زما مونږ سره ډرایوینګ هم کولو او د ده کور کې به مونږ ژوند کولو ډېر یو ښه انسان و. دا راغې بوتل اوبه یې راباندې وشیندلې څنګه یې بوتل اوبه راوشیندلې زه خلکو خطا کړم په هغه باندې یې راباندې کړم. نو ما ورته پام دا مې خپل دی نو 50 که څو نفر ته نه تاوه ما یې بیا ما ته کور ته راروان ما ته ویل نو زه تا سره په څنګ کې نه ځم وایي زه تا سره په څنګ کې نو ما په خپله د پاکستان میچ د دې نه وروسته شوی ما که چېرته یو کس خبره وکړي نو ما ته معلومات دی چې افغانان
چې څوک ماته خبره وکړي دا زغملی نه شي. نو ډېر ما منې کړي وای، ما پام جنګ منه کوي، یو د امن پیغام به ورکوو او الحمدلله موږ په هغې کې کامیاب شو. موږ چې څنګه غوښتل په T20 ورلډ کپ کې کوم پرفارمنس وکړو، پرفارمنس هم شوی دی. موږ چې غوښتل چې نړیوال ته پیغام ورکړو، نړیوال ته هم پیغام ورکړي او نړیوالو ډېر په یو ښه نوم باندې پیژندلو او زموږ ملي بیرغ هم وځلېدلو. همداسې و موږ زه فکر کوم چې یو د بهترینو ورلډ کپونه و سږکال چې موږ تاسو درلودله. د پاکستان په هکله باندې زما نه هم دغه پوښتنې ډېرې زیاتې کېږي. موږ همسایه هېواد هستو، همیشه موږ کوشش کوو چې خپل همسایه هېواد ته په درنه سترګه باندې وګورو، خو د درنې سترګې باید په دواړو طرف نه وي. همدا رقم چې موږ احترام لرو پاکستان ته، پاکستان باید افغانستان ته هم ولري. کوشش باید وکړي مینوال چې د کرکټ خصوصا چې کرکټ د سیاست سره دوی شریک نه کړي. متاسفانه همیشه کرکټ کې چې چیرته لوبه کېږي د افغانستان او د پاکستان، دوی سیاست پکې شریکوي، بیا د هغې نه ډېر رشخندیونه جوړوي او عکسونه غلط شیر کوي چې دا ښه کار نه دی. همدا رقم چې بله ورځ که چیرته افغانستان د پاکستان په مقابل کې بایلوله، بله ورځ بیا د استرالیا په مقابل کې پاکستان بایلوله، نو هغه کوم خراب عکسونه به چې شیر کېدل دا اصلا خلاف د سپورت د اخلاقو دي. زما فکر سره چې سپورت کې همیشه یا باخت وي یا به وړي یا به بایلوي، نو دواړه ټیمونه نشي کولی چې یو سي او بیا دا احترام ډېر زیات مهم دی. اوس دغه نور اروپایي مملکتونه وګوره چې بل سره لوبې کوي، موږ خو تاسو هېڅ وخت نه دي لیدلي چې هغوی په دې کې سیاست راګډ کړي. نو ورو زه فکر کوم د کوم مینوال چې د کرکټ دي، که څه د پاکستان دي که څه د افغانستان دي، باید دغې شو ته ډېر زیات توجه وکړي. دا خو موږ تاسو باید د سپورت نه خوند واخلو، نه چې په روان وو او په دې نیت کې وو چې والا که چېرته پاکستان بایلوي باید موږ ورته خوشحالي وکړو او که چېرته افغانستان یې بایلوي باید موږ ورته خوشحالي وکړو. پاکستانیان په دې فکر کې وي. نو زما فکر سره چې په دغې شو کې لږ باید بدلون د پاکستان له خوا نه هم راشي. د پاکستان میډیا چې د ډېره خرابه ده په دې حصه کې، همیشه ډېره خراب لمن وهي دغو شیانو ته او ډېر خرابې لیکنې کوي چې هغوی فکر کومه دا کومه یوه مریضي ده چې دوی لري چې دا باید زموږ تاسو افغانان ونه باید پام ونه واخلي او موږ تاسو باید کار ونه کړو. کوشش باید وکړو چې سپورت ته د یو خوشحالي په سترګه باندې خوند ونه واخلو. که چېرته یو مړه موږ تاسو راوړلو هلته یو ورزش وشوله او دوی باید خپلو هغه د کوم مشکلات چې ټیم درلودل یا کومې هغه ستونزې چې درلودلې د هغو سره باید کار باندې وکړي چې بل ځلې بیا د همغې ټیم سره مخامخ شول چې د هغوی ورته وشي کړی چې هغه ګیم ورنه یوسي. نو زه فکر کوم دغه مینوال ته موږ تاسو باید هغه پیغام وي چې باید جنګونه ونه کړي او سیاست ته باید خبره یونه سي د کرکټ په حساب باندې چې دغه د کومو نورو هېوادونو په منځ کې چې لوبې کېږي. ډېره زیاته مننه ډیوه جانې. یو بل دو دانې پوښتنې دي. یو ویلی چې آپ نے صحافت کب سے شروع کیا، تیادہ کری بھائی اس نے افغانستان کرکٹ بورڈ کے لیے بڑا خدمت کیا، دے افغانستان کرکٹ تا غټ خدمت کړی دی. څوک هم دا وی لکه پیسې لګولې دي، پیسې د افغانستان د کرکټ نه اخیستې دي، صحیح کړي دي، دام خپل بزنس لري، زم خپل بزنس لرم، نور هم لري او دغه پاکستان نه د تپوس کړی. اس نے پیسے لگایا اپنے جب سے، اپنے وطن کے لیے پیار کے لیے اپنے پیسے لگایا، جب سے پیسے لگایا، کرکٹ بورڈ سے مانگا نہیں ہے. ما ته خو اردو نه راځي، د دوی نه د ډېره زیاته مننه د دې پوښتنه چې کړې ده. ما ته اردو نه راځي، خو که چېرته دوی کولی شي چې زما انسټاګرام ته لاړ شي، هلته کېدای شي چې لږ اضافه ورته معلومات پیدا شي. زه د کرکټ بورډ نه پیسو ته ضرورت لرم او نه مې ورته کوم وخت ضرورت پیدا شوی دی، نه ما کوم وخت پیسې ونه اخیستې دي. برعکس ما همیشه کوشش کړی دی چې ټیم سره کومک وکړم، سپانسر یې کړم، پیسې په ولګوم، افغانستان ټیم دې ته برابر کړو چې موږ چې همدا رقم په انټرنیشنل نور مملکتونو لوبغاړي چې دي چې په ډېره غټه سویه باندې هغوی سره کومکونه کېږي د نورو شرکتو له خوا نه. زما ټول نیت دا و چې زه صرف نه چې د یو شرکت په حساب باندې، مګر هم نور زموږ تاسو بزنسمنان دي چې هغوی هم دوی ته وهڅوو چې زموږ تاسو کرکټ بورډ سره د پلیرانو سره مرسته وکړي. د خاطر پیسې ډېر زیات مهم شی دي د کرکټ بورډ لپاره چې په خرچه په دې هلکانو باندې وشي. موږ تاسو ډېر ښه ټالنټ لرو، ډېر ښه بالران لرو، بټسمنان لرو، فاست بالران لرو چې په دې باندې خرچه ولګول شي، لکه انډیا چې په لګوي یا نور مملکتونه یې په لګوي، چې دوی سره مرسته وشي او دوی وشي کړی چې بهتره پرفورمنس وکړي.
نو ما د افغانستان نه د دولت نه او نه د کرکټ بورډ نه کوم وخت پیسې اخیستې دي که چیرته همیشه یې کرکټ بورډ مرستې ته ضرورت درلودلی دی زما سره یې تماس نیولی دی او زه همیشه په خدمت کې وم نو زما ټول هدف دا و چې ټیم وشو کړی سپورټ یې کو په انټرنیشنل کوم ځای کې که چیرته دوی لوبه وه او هلته سپانسر نه وي ورته پیدا شوی ما همیشه خپل ځان ورته مخته کړی دی ما سپانسر کړي دي ما که نشته وي زه شته یم همیشه زه ورسره درېدلی یم دا نه چې په ما باندې پیسې ډېرې دي دا د دو په خاطر چې زما سره مینه د خپل وطن ډېره ده نو دلته زه وینم چې د دو پوښتنې دي د دو خپل ذهن دی د دو هغه فکرونه دي بل زمونږ شیرین آغا یو ورور دی دا زمونږ چې افغانستان کوم ډیسیبل کرکټ ټیم دی د دو یو لوبغاړی دی زمونږ کپټان هم تېر شوی ده ویلې وایي موږ ته توجه بیخي نه کېږي دو ته په ښه سترګه وایي نه کتل کېږي کرکټ بورډ ورته کانټریکټ نه ورکوي د دو غږ به انشاءالله ډېوه جانې رسوو د دو په موږ باندې حق دی څنګه ګورئ چې زموږ دا نور لوبغاړي دي همداسې دو هم حق لري نو دغه کرکټ بورډ کې حالات ښه شي ستاسو غږ به انشاءالله ضرور موږ رسوو ستاسو په موږ باندې حق دی څنګه چې نور لوبغاړي زموږ ویاړونه دي همداسې تاسو هم یئ اوس ډېوه جانې یوه پوښتنه ته راواله زه به راواخلم دلته یو ورور پوښتنه کړې ده چې تاسو د آی سی سی د چیرمن سره وکتل راهول الله غورزنګ پوښتنه کړې چې تاسو د آی سی سی د چیرمن سره وکتل موږ ته کوم پازیټیو پوینټونه کوو یا پازیټیو پوینټونه یې دا و چې په افغانستان کې ټالنت ډېر زیات دی د کرکټ ما چې دوی سره خبرې وکړې وي چې زه وی چې بیخي حیرانه په دې باندې یم چې په دومره کم وخت کې افغانستان دومره غټې سویې ته ځان وشوه کړی چې ورسوي نو دا په دې باندې ډېر زیات خوشحاله وه خو خپلې هغه مشکلات یې درلودل د افغانستان په حساب باندې چې په هغو کې فعلا خپله کرکټ بورډ او زه هم ورسره یم ورسره خپل مرستې موږ ورسره کوو چې دوی آماده کړو چې افغانستان سره دوی خپل هغه مرستې ادامه ورکړي او وشي کړی چې زموږ تاسو اتلان په انټرنیشنل سټیج کې دوی وشي کړی ولوبېږي زما د خپله د چیرمن همدغه غوښتنه ما وی چې لږ وخت ورکړی هغه ته افغانستان کرکټ بورډ ته چې دوی وشي کړی چې تاسو کومې ستونزې چې تاسو ورته ښایي چې لري چې هغه حل کړي د وخت سره هر څه شی حل کیږي دا چې په ډېر زر توګه باندې که چېرته آی سی سی کومه فیصله وکړي دا زموږ تاسو هغه څه ټالنټ چې دی هغه څه کسان چې شپه او ورځ ورته کوشش کوي او لکه سپورټ کوي یا خپل ځان برابروي چې وشي کړی چې کرکټ ته ځان راننباسي تاسو د هغوی نه ټول امیدونه اخلی زما یوه خبره دوی ته دا خبره وه ما په افغانستان کې که چېرته څوک راړ شي او سفر وکړي هر 15 دقیقې وروسته که تاسو کوم یو عادي چمن ووینئ چې خالي دی په هغه چمن کې به تاسو ووینئ چې ماشومان دي که غټان دي که چېرته د کرکټ ډنډه ونه شي کړی چې ونه لري خو د لرګي نه یو شی ځان ته جوړ کړي وي او کرکټ په ورباندې کوي دا ټول د مینې نه کېږي چې دوی د کرکټ سره ډېره زیاته مینه لري نو دوی باید کوشش ونه کړي چې د دغو ماشومانو نه او دغه د آینده نسل نه دوی دغه خوبونه واخلي نو دوی باید مرسته وکړي د افغانستان سره افغانستان ته باید وخت ورکړي نو د هر کوم مشکل چې آی سی سی لري هغه د وخت سره کولی شي چې حل کړي نو زه د آی سی سی سره په تماس کې یم د چیرمن سره یې زه ورسره زه خپله هڅې کوم چې دغې ته خبره راونه رسېږي چې خدای ناخواسته زموږ تاسو ممبرشیپ ته کوم ضرر ورسېږي نو تاسو زړه ټول وسوئ مینوالو او صرف دومره باید وکړئ چې همیشه کوشش باید وکړئ چې زموږ تاسو کرکټ بورډ دی او که دا زموږ تاسو لوبغاړي دي دوی همیشه تاسو تشویق کړئ که چېرته لوبه یې وګټله تشویق کوئ که چېرته لوبه یې بایلوله هم باید تاسو تشویق کړئ دو په خاطر باندې چې هغوی هغه خپله میدان ته ځي دو دپاره نه ځي چې هغوی لوبه بایلوي دې دپاره ځي چې موږ تاسو ته خوشحالي راوړي او کوشش وکړي چې هغه ملي سرود هم چې موږ تاسو هغه اورو یې په تلویزیون کې او موږ تاسو ورته لاس هم په سینه ورته ایښی وي دا هم زموږ تاسو پر افتخار دی افغانستان ډېر ستونزو سره مخامخ دی دغه چې دوی کومه ورځ لوبه بایلوي نو تاسو په دې یو د گیم په دوه خاطر چې دوی لوبه بایلوله تاسو مه خفه کوئ تاسو باید دوی ته روحیه ورکړئ ورته وګورئ پاکستان لوبغاړو لوبه بایلوله مګر هم تاسو به ووینئ چې دوی ډېر زیات په حالت کې دوی سره هغه ټولو مینوالو ډېره مینه بېرته ورکړه چې تاسو د سپورټ ته هېڅ خبره نشته مګر هم افغانستان کې چې د زموږ تاسو د کرکټ چې د بایلوي بس چې وګورئ چاچا ته پسې شروع کړی وي خرابې خبرې کوي لوبغاړی بیخي د زړه د دنیا نه تور کړي دغه کار باید زما فکر سره باید ونه شي باید موږ تاسو ټول باید یو موټی وو او دوی سره باید ډېر مرسته وکړو
ډیره زیاته مننه ډیوه جانې. مخکې هم ووی چې افغانستان کې باید ښځو ته حقوق ورکړي. په دې خاطر لکه تا چې کومې خبرې وکړلې که زمونږ خویندې په افغانستان کې تعلیم وکړي نو ستا غوندې نور استعدادونه هم شته په افغانستان کې. ګورئ فیوچر کې داسې یوه بله ډیوه پتنګ به پیدا کېږي انشاءالله چې ICC سره خبرې کوي. ګور نن تا وکړلې داسې یو بل رحیم صدیقي به پیدا کېږي چې خپل بدن په خپل وجود باندې به د افغانستان درې رنګه بیرغ رسمي او په نړیواله سطح به ګرځي. بل یو ورور پوښتنه کړې چې استرالیا کې ورلډ کپ دی هلته ځې او که نه. ګرانه ورلډ کپ 2022 کې دی ضرور انشاءالله. او ډیوه هم راغواړم T20 ورلډ کپ ته او بیا د هغې نه پس نیوزیلینډ ته راولم. نیوزیلینډ او استرالیا سره نږدې دي دلته به وله چکر ورکړم. فیملي مې هم شته دی او چکر به وله دلته ورکو. او اسیا جام یې ښودلې. اسیا جام په UAE کې دی په دوبۍ کې دی نو اسیا جام ته به هم انشاءالله ورځم. زیاترو کسانو دا ویلي چې تاسو پاکستان او افغانستان منځ کې که افغانستان لوبډله پاکستان سپورټ کې موږ به یې سپورټ کوو که سپورټ یې نه کړي موږ دا نه خفه کېږو. دا جواب دا زموږ تاسو ټوله هیله دا ده چې خپل اتلان لطفا کوشش وکړئ چې مینه ورکړئ او ښه پوسټونه ورته وکړئ. میرویس اشرف چینمن څنګه دی؟ اوسه پورې پوره چې معلومات وشي میرویس خو یو تجربه کار لوبغاړی تیر شوی دی. ګورئ سبق یې الحمدلله ویلی دی زموږ سینیر دی. همیشه که کرکټ بورډ کې یو لوبغاړی راشي چیرمن شي زموږ دپاره د ویاړ خبره ده. نړیوالو سره خبرې کولی شي نړیوالو سره ناسته وکړي افغانستان دپاره ویاړونه راوړي افغانستان دپاره سیریزونه برابر کړي. به مهم رول ورسره CO هم لوبوي. باید CO هم تکړه شي. که چېرته اوس خو پوره معلومات نه کېږي خوا دې خوا ځکه دلته ICC غونډه وه ICC غونډې ته به څوک ورغلی؟ آیا عزیزالله فضلي صاحب به ورغلی یا میرویس اشرف صاحب به ورغلی څوک به ورغلی؟ دا معلومات اوسه پورې نه کېږي. دا معلومات چې وشي د هغې نه پس چې هر یو استعداد لري موږ هر یو که هغه زموږ لوبغاړی که هغه زموږ امپیر یي که هغه زموږ ډیوه جان یي که زما بل افغان ورور یي که بل افغانه خور مې موږ پوره سپورټ کوو. ولې چې څوک هم کرکټ ته کار کوي موږ ورته د زړه احترام لرو موږ یې پوره سپورټ کوو. تاسو سپین بیرغ موږ همیشه د سپین بیرغ عزت کوو. کله ما چې ډیوه جانه ولیدله ما سره انټرویو کوله نو ما ته د ملي بیرغ رعایت کړی وایي دا ملي بیرغ مې ډېر خوښېږي. ما ولې دا سوچ کولو په دې مغزو کې مې داسې نه چې د ډیوه جانې دا سپین بیرغ خوښ کړي ولا اول مې سوچ دا کولو مې داسې دا ونه وایي دا سپین بیرغ کومه دی بیا مې سوچ چې کله دی دا ملي بیرغ راګېره دې خوا کې لم مې زړه ولګېدل داسې نه چې د سپین بیرغ خلاف یې مې عزت یې کوم همیشه موږ د نورو بیرغونو عزت کړی دی رسمي توګه باندې نړیوالو یې پېژني د هغې نه پس موږ افغانان یو موټی به کېږو دښمن ته به کېږو دښمن ته به پوره ماتې ورکړو که هغه دا ارځي دښمني نو اوله والا ما اخوا دې خوا شوم ما دې لږ وخوځېدم وخوځم ما چې سپین بیرغ رعایت نه کړي ډېر په مشکلاتو باندې د افغانستان لوبډله UAE ته لاړه وه لوبډله لوبغاړي به لوبېدل موږ هغو ته پوره انرژي ورکوله تا خو هغه خپله کاته په هغې ورځ هم ما خوب نه و کړی ډېوه جانې زه څنګه وم په ګراونډ کې ته په خپله ووایه دومره تکړه وایه ما فکر کوله چې د دوی دومره انرژي د کومه کړې ده واقعیت چې هلته چې دوی وو ټول هغه څه نور مینوال چې هم راغلي وو هغوی به یې تشویقول وي چې راځئ چې غږ وکړو چې هر بالر به چې یو توپ یې چې په لاس کې ونیوله که چېرته به نوین وه که چېرته به نبي وه یا به رشید وه ده به بس غږ تاسو به ورباندې غږ وکړئ چې راځئ چې هله انرژي ورکوئ نو دا لوبغاړو ته دغه زه چې دوی سره غږېږم د خپله لوبغاړي ویایي چې موږ کوم هر وخت چې افغانان ډېر راشي او همدومره موږ ته ډېرې زیاتې چیغې وویل شي همدومره موږ انرژي ډېره پیدا شي همدومره موږ کوشش کوو ډېر زیات چې دوی ناامیده را نه شي د ګراونډ نه نو تاسو انرژي واقعیت هم خاطر ما تاسو ته مخکې وویل چې دومره انرژي تاسو د کومه کوئ دلته تاسو د میرویس اشرف په کله باندې وویل میرویس اشرف زه د نږدې ډېر ښه پېژنم یو خو ډېر ښه لوبغاړی دی چې ډېر ښه لوبغاړی تېر شوی چې هغه ټول موږ تاسو دي په پوهېږو او دوهم لکه که شخصیت په کله باندې وغږېږم تاسو ډېر ښه یو شخصیت دی ډېر یو د زړه نه ډېر پاک انسان دی زما فکر سره که چېرته دی د کرکټ بورډ ته راشي او راغلی دی نو دا به ډېر څه هم بدل کړي دا صرف د موږ تاسو چې لکه چې پیژنو یې ښه انسان دی ټول لوبغاړي ورسره ډېر خوشحاله دي
دا د لوبغاړو غوښتنه وه چې میرویس اشرف دې راشي او زموږ چیرمن شي. نو زه فکر کوم چې دا ډېر څه هم کولی شي. د عزیز الله فضلي په هکله باندې دی هم مخکې یو چیرمن تیر شوی دی، نو دلته هم احترام لرو که چېرته دی وي که میرویس اشرف وي، که څه هم اوس د پرېکړه شوې ده چې میرویس اشرف دی. نو زه فکر کوم په دې کې دغه جر و بحث باید اسان ونه شي. دا زموږ تاسو لپاره د ICC په لیول باندې دا ښه نه ښکاري. یو چیرمن چې وټاکل شي هغه وټاکول شوله، نو د ضرورت نشته زما فکر سره چې په دې کې لکه هر څومره چې دغه کشګیر شي دا به همدومره موږ تاسو لپاره به ستونزه په ICC کې پیدا کړي. هلته یو بل ورور پوښتنه کړې ډېره جالب، ما ته ویلي چې نوم یې دی محب خان، do you like طالب؟ نو زما په جواب کې به دا وي چې طالب هم زموږ خپل ورور دی، خپل افغان دی، او اوس د افغانستان کې چې دوی په واک کې دي موږ ورسره پوره مرسته ورسره کوو، او دوی د افغانستان په خیر باندې کار وکړي موږ همیشه د څنګ سره درېدلي یاستو. دا که طالب وي نومې، دا که هر څوک وي موږ ته بې تفاوته ده. موږ ته مهم دا دی چې زموږ خپل افغان وي، او زما دپاره شخصا زه د هیڅ چا نه بد نه وړم. زما باندې ټول خپل افغانان ګران دي، او که څه مخکې نظام کې خلک وو، که څه اوس فعلا راغلي دي. زه تاسو ته رحیم جان یوه خبره وکړم چې زه تللی وم ګراوند ته، طالبان زما څنګ سره ناست وو، نو دوی دومره زما عزت او قدر وکړه. هر ځلې به چې زه پورته کېدلم لاس مې په سینه راته کېښوله او ځای نه به راته پورته شول. ما په مخکیني دولت کې دا شی نه و لیدلي چې دومره دوی